اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سمیع زهیر ستاسو سره مخاطب یم. دا زما خپل چینل دی سمیع زهیر افشل. ملګرو یقیني یم اوس مې یو ویډیو کتله ډېره پریشانه کړم او زه هم چې هر سړی دا خبره واوري چې نشي پریشانه یقیني د هغو په ایمان کې به شک وي. ویډیو مې دا کتله چې تقریبا یو 8 شپې در مخه یوه دانه ناوکۍ ده، یوه یې مور ده، یوه یې خور ده، یو ورور ورسره دی. را اوښتله اپسي والا نیولي دي 3 شپې د عربو په کیله کې پکړي دي. 2 شپې 3 شپې. نو ملګرو دوی دی لږ سوچ په دې کې وکړئ. ځکه چې د چمن پر مشرانو غږ کوم، یا خو په چمن کې مشران شته نه، بیا کم سړی چې و ځان ته په مشر وایي نو هغه دې پر دا خبره دی لږ سوچ غور فکر وکړي. د هغه مشر مژور یا لور دا رقم چې واده یې 3 شپې د عربو په کیله کې په تېروي، نو د دا مشر به څه حال وي؟ دا خو یو غریب دی، عام سړی. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده که چیرې موږ په دې سر نو سره خلاص نو دا زه د صفا خبره درته کوم په قسم که ولاړ شي چې د عزت والا د خلکو ښځې شپې په کیلو کې نه وکړي، زه به د صفا مجلس درته وکړم. دې پرېږده وړمه شپه چې عالمګیر یوه ویډیو کړې وه په بازار کې چې زنانې و ماشومان لچ پښو د تعلیم پلوس والا هم ولاړلو د شپې پر 10:30 بجې باندې دا زنانې د چمن زنانې د اڅګزو د نورزو زنانې دی نه دي چې دا اوس د پیسن د جتا نیولې، دا د اڅګزو د نورزو زنانې چې لچ پښو ځغلي د شپې د جنګ په حالاتو کې. نو پر دې ګرځو چا خبره وکړي څوک ورلله د حکومت سره کښېنستله باید چې دا ولې زموږ کومه ګناه ده؟